قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ناول یو بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره مل پاتې سي. شپې ته مې خور میلمه کړي وو چې کور یې زموږ له کلي یو څه لرې وو. د شپې په ډوډۍ ناست وم چې د تره زوی مې سردار راته زنګ وواهه. ویلې چې د امنیت کسان راغلي او ستا پوښتنه کوي. چا ورته ویلي دي چې ته زموږ کره یې؟ زموږ کور یې ټول تلاشي کړ. دا یې هم وویل چې که ستا په هکله ورته هر چا معلومات ورکړل انعام هم لري. له دې خبرې سره د ارته دنیا را باندې د میږي له سترګې تنګه سوه. نه مې غوښتل چې بیا د دې کاپیرو په لاس ورسم. مشرې خور او خورزو مې چیغې او نارې شروع کړې او ښې مې هم وارخطا ښکارېده. هغوی ته مې ډاډ ورکړ چې دلته نسي راتللی. خور مې نه منله. په دې حال کې مې د تره زامن له ټوپکو سره زما خواته راغلل. پرېکړه مې وکړه چې که هر څوک راغلل بس تر مرګه به ورسره جنګېږو. ټوله شپه مو په وار سره پیرې وکړې خو څوک معلوم نه سول. سبا سهار مې تره راته زنګ وواهه چې د امنیت کسانو شپه همدلته تېره کړه. اوس یې بیا 2 موټره راغلل. هغوی خبر سوي چې ته کلي ته راغلی یې. په دې پوه سوم چې نور مې په کلي او ان په افغانستان کې ژوند کول ګران سول. ټلیفون مې له جیب نه راوبیستی او خان لالا ته مې زنګ وواهه. ټوله کیسه مې ورته وکړه. خان لالا ویل که محاصره یې کسان به در ولېږم. ما ورته وویل چې زه د کلي نه لرې پټ یم. خپل ځان مې ورته وښودی. د شپې 11 بجې وې چې خان لالا له شاوخوا 50 مسله کسانو سره راغلی. هیڅ باور مې نه کېدی چې دوی دې دومره ژر راورسېږي. په حجره کې یوه شېبه کښېناستو. خان لالا غوښتل چې د امنیت کسانو پسې کلي ته لاړ سي، خو ما ورته وویل چې ترونو ته مې ستونزه جوړه نه سي. چانټه او یو دوربینداره ټوپک یې هم له ځانه سره ماته راوړي وو. چانټه مې وتړله، ټوپک مې په اوږه کړ او ټول سره روان سولو. سره له دې چې ډېره موده مې په کلي کې ژوند تېر کړی وو، خو دا مې اول ځل وو چې سپین غره ته لاړم. هغه د عسکرۍ د تمریناتو په دوران کې چې غره ته ختلی وم. له هغه وروسته مې دا لومړی ځل وو. ډېر ژر ستړی کېدم او په ښکته کېدو کې مې پښې رپېدلې. خان لالا را پورې خندله. په ډېرو ستونزو د سلطان په نامه سمڅې پورې لاړم. هر کلی ته مو د غره له هر کونج نه یو زلمی وسلوال لکه پیری را پیدا کېدی. یو نیم بله لرې سلام وکړ او بیرته به ورک سو. له هر کس سره به غټ دوربینداره، چانټه، بمونه، برچې، داسې وسلې ورسره وې چې ما لا نه وې لیدلې. د سمڅې خوله په شاوخوا 2 متره مربع وه، خو کله چې ور دننه سو پراخه د اوسېدو او په عین حال کې د پټېدو ځای و. تقریبا 80-80 کسان پکې ښکارېده. خان لالا ویل چې د سمڅې تر پایه څوک نه دی تللی. په غاره کې ډول ډول درنې او سپکې وسلې او چاودېدونکي مهمات پراته وو. له سمڅې د باندې تر پالونو لاندې 15 ډول موټر سایکلونه چې په ځینو یې یو ډول ماشینداري هم لګول سوي وې او موټر سایکلونو ته یوازې د عملیاتو په وخت کې کار اخیستی، هغه هم د خان لالا په اجازه. خان لالا به په یو ډول ځانګړي مخابرې له خپلو مشرانو سره تماس نیولی. خان لالا د سبحان الله په نامه یو کس خاص د راډیو د اورېدو لپاره ګمارلی وو. هغه د مهمو خبرونو یاداشت له ځانه سره په کتابچه کې لیکلی. له همدې سمڅې نه مو په ننګرهار او لوګر د څو بریدونو پلانونه سره جوړ کړل. خان لالا زما له پلان جوړولو نه ډېر خوشحاله ښکارېدی، ځکه چې د دوی پلان به 50% کامیاب او 50% ناکام و او تلفات به خامخا ورسره وو. خو زما پلان په داسې ډول وو چې 90% به کامیاب وو او پرته له تلفاتو نه ترسره کېدی. د لوګر ولایت په یو چارواکي پسې مو 3 ځله هلکان واستول، خو بیرته به تش تور راغلل. بالاخره 3 تکړه هلکان مې له ځانه سره واخیستل. خان لالا دعا راکړه، ځکه چې دا د هغه امریکایانو خبره زما لومړی مشن و. زما لویه ستونزه دا وه چې زه په سیمو کې ښه بلد نه وم. د شپې 2 بجې مو حرکت وکړ او سبا سهار مې سړی لاس تړلی راوستی. شاوخوا 1 میاشت مې په دې سمڅې کې تېره کړه.
له څو بریاوو نه وروسته خان لالا راته وویل چې مرکز ته ورځو او کار مې دی. مشران وایي چې توریالی هم در سره راوله. له دې سره سخت خوشحاله سوم، په جامو کې نه ځایېدم. سبا سهار ما خان لالا او زلمی چې موږ بورته چیچک ویله تش لاس مو کورمې ایجنسۍ ته حرکت وکړي. څو چې کورمې ته رسېدو څو ځایه په سمه او په غره کې مو له خپلو وسلوالو ملګرو سره دمه کوله او خان لالا به ورسره څه پټې خبرې کولې. یوه شپه مو په لاره تېره کړه. په درېیمه ورځ کورمې ایجنسۍ ته ورسېدو. دا هغه سیمې وې چې ما په لومړي ځل ولیدې. خان لالا نه مې د ملا محمد عمر مجاهد په هکله پوښتنه وکړه چې هغه چیرته دی. خان لالا وویل چې ملا محمد عمر، حکمتیار، اسامه بلادین او ملګري یې لا چاته معلوم نه دي، او که چاته معلوم هم وي ځای یې نه ښیي، ان که څوک یې مړ هم کړي. کورمه داسې ځای و چې آب و هوا یې کټ مټ زموږ د کلي په څېر وه چې خلک یې کلک پښتانه مسلمانان دي. توپک د دې ځای د نرانو سینګار دی. هلک چې زلمی سي بیا یې توپک په غاړه وي. په جوماتونو کې دیني سبق ویل کیږي او دیني مدرسې هم پکې ډېرې زیاتې دي. یوې لویې کلا ته ورننوتلو چې شاوخوا 60 خونې پکې وې. په انګړ کې کټونه باندې 10-12 کسان ناست وو چې زموږ په لیدو ټول راپورته سول. ستړې مسې مو سره وکړه. په کټونه کې یې ځای راکړ. بیا خان لالا له ټولو سره معرفي کړم، داسې لکه دوی چې مې ښه پیژني. د خان لالا په وینا جبار مولوي صاحب ناستو کسانو ته مخ ور واړوي. ملګرو، توریالی او باتور او چې کم دی ډېر زړور او چابک زلمی دی چې په کمه موده کې یې خپله زړورتیا موږ ته ښکاره کړه. الله دې ورته معافي وکړي. د ډاکټر نجیب په وخت کې نظامي صاحب منصب و. په دې حال کې یې خان لالا خبره پرې کړه. توریالی یو غازي دی، یو اتل دی. په همدې ورځو کې له بګرام نه هم تښتېدلی دی او 2 کاپیران یې مردار کړي دي. له دې سره ناستو کسانو په لوړ غږ د الله اکبر نارې پورته کړې. ورپسې یو کس چې سپین دسمال یې له سر نه تاو کړی و په خبرو پیل وکړ. له خبرو یې پوه سوم چې عرب دی، خو ډېره ښه پېښوري پښتو یې ویله. داسې ظلمو ته خو دغه تحریک اشد ضرورت لري. اوس به د خپلو مجاهدینو ورونو سره نور هم وروزل سي او په خپل جهاد کې بلا کامیابه سي. زه یقین لرم چې دی به ډېر نور کارونه هم وکړي. خو خان لالا یې په جواب کې وویل چې اوس خو دلته یو، بیا به سره ګورو. نور د ماپښین لمانځه ته پاڅېدو. شپه مو هم دلته تېره کړه. په سبا یې خان لالا ماته 10,000 کالدارې راکړې او خپله چیرته لاړې. زه یې منصور ته وسپارلم. توپک مو په اوږه کړي او د ښار خوا ته روان سو. د اړتیا وړ شیان مو واخیستل. غرمه مو په هوټل کې ښه ډوډۍ وخوړه. منصور سره مې ګپ شپ ولګاوه. بیرته مرکز ته راغلو. مازدیګر زه، خان لالا، جبار مولوي صاحب او 2 نور ملګري لږ لرې یو بل کلي ته لاړو. نور له ډېرو پوښتنو نه شرمېدم ځکه هر څه ماته نوي وو. دا څه دي او دا کوم ځای دی؟ ما ویل اخر به بلد سم. اوس خو مې همدا ځای دی. تقریبا نیم ساعت مو په پښو مزل کړی وو چې یوې لویې کلا ته ورسېدو. له کلا نه د خښتو دیوال تاو سوی وو. کلا ته چې ورننوتو ګورم تقریبا د 100 کسانو په شاوخوا کې تنکي زلمیان په نظامي تمرینونو لګیا دي. موږ د هغو د کتلو خواته ولاړو چې 2 د پاخه عمر کسان په غاړه یې ستړې مسې وکړه او ټول په کټونو کې کښېناستو. همدا چې د شیدو چای مو وڅښلې، منصور په غوږ کې راته وویل راځه چې لږ ځانونه ګرم کړو. ډېر وخت به تا هم تمرین نه وي کړی. زما له پخوا نه ورته زړه تخنېدی، خو عمر مې دا تقاضا نه کوله چې زه دې لکه زلمیان منډې ووهم او ټوپونه واچوم. خان لالا راته وویل چې د همدې لپاره خو مې راوستلی یې. زه او منصور بلې خونې ته لاړو. جامې مې بدلې کړې او د تمرین میدان ته راووتو. زموږ او د دوی تمرینونو سره ډېر فرق درلودی.
دوی موږ ته د موټر سایکل ځغلول، له موټر سایکل نه د بریدونو چلونه، اختطاف او نور تکنیکونه را زده کول چې ما په ډیره کمه موده کې هر څه ډیر ښه زده کړل. خان لالا ویل چې ته به دلته دې هلکانو ته نظامي درس هم ورکوې، خو لکه چې چا ورته اجازه نه ورکړې. 2 میاشتې دلته پاتې سو او دغه 2 میاشتې مې هره ورځ تمرین کاوه. داسې خلک مې په دې قبایلو کې ولیدل چې حیران ورته پاتې وم. په رښتیا چې آزاد قبایل دي. د چین خلک، ایرانیان، عربان، غریبان، پښتانه، تاجک، پنجابیان، هر ډول خلک مې هم دلته ولیدل. په دې قبایلو کې څوک وسلې ته لایسنس نه جوړوي. په همدې سیمه کې وسلې هم جوړیږي چې د روال توپک ورته وایي. خو د افغانستان د دولت له دغه وسلوالو مخالفینو سره په ځینې وخت داسې وسلې هم تر سترګو کېدې چې د نوې او پرمختللې ټکنالوژي حیرانوونکې وسلې وې. خو په عام حالت کې به موږ د وسلې د کمښت سره مخ وو. خو لکه مخکې چې مې وویل، دلته وسله هم جوړیږي، نو بارود زیات وو چې زموږ انجینرانو اندک بخار بمونه هم جوړول. پخوا به مې خلکو نه اورېدل چې طالبان خلک په تبلیغ باندې ځان مرګو بریدونو ته آماده کوي. دا سمه وه، خو کله به چې امریکایانو ملکي خلک ووژل او دا خبر به په طالبانو کې خپور سو، ان ښځې به ځان مرګو بریدونو ته آماده کېدې، پرته له دې چې څوک ورته ووایي. د ځان مرګو بریدونو لپاره ډیر ځوانان آماده وو چې هلته به یې زموږ سره خبرې کولې. هغوی به د ځان مرګ برید لپاره آماده وو، خو په څېره یې د خفګان نښې نه ښکارېدې. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر یوې بلې برخې د الله په امان.